أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نن به ان شاء الله د سوره نساء آیت نمبر 40 وایو. الله تعالی دې موږ ته د وینا حق ادا کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ تاسو ټول په دې قران کریم باندې پوه کړي او بیا د پوهې نه ورسته دې الله تعالی موږ ته عمل کولو توفیق راکړي. آمین. دین ورستو آیتونو کې الله تعالی د يهوديانو بد صفاتونه او قباحتونه الله تعالی بیان کړل او مونږ ته الله تعالی وویلي چې تاسو کې داسې عادتونه رانشي او دین هم ځان ساتي او د دې بیا څه خاص بد صفاتونه الله تعالی بیان کړل چې دی په کتابونو کې تحریف کوو او وی به چې مونږ واورې ده خو منوي نه. همدا غرینګ رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کې به ګستاخی کوله او په دین کې به تانه لټولې. نو اوس الله تعالی دوی ته خطاب کوي دایره کم دی اهل کتاب وته چې یا ایها الذین اوتوا الکتاب، اے هغه کسانو چې کتاب ورکړی شوی دی، یعنی اے اهل کتابو، آمینو ایمان راوړئ، بما په هغه څه باندې نزلنا چې مونږ نازل کړی دی، یعنی په هغه کتاب ایمان راوړئ چې ما نازل کړی دی، مصدقا دا تصدیق کوونکی دی دا کتاب یعنی قرآن کریم، لما د هغه کتابونو د پاره، لما د هغه یعنی هغه کتابونو د پاره محکوم چې تاسو سره دي. قرآن کریم تصدیق کوي چې انجیل او تورات یا د مخکې نور کتابونه د الله تعالی طرف نه نازل کړي شوي وو، دام د الله کتابونه دي. او عمدغه قرآن کریم تصدیق کوي د دې خبرې چې هغه دعوت چې په دې قرآن کریم کې دی چې د الله سره شرک مه کوئ، د الله عبادت کوئ او د الله تعالی هر خبره ومنئ او هر یو پیغمبر چې راځي هغه خبره به منئ او خاص کر اخره پیغمبر چې نوم احمد دی دا به خامخا منئ، دینه بعد به بل پیغمبر نه راځي. عمدغه خبره الله تعالی په تورات او په انجیل کې هم کړې و او هغه تورات انجیل د دې قرآن کریم تصدیق کوونکی دی چې وروسته به داسې کتاب وي او داسې به پیغمبر وي او داسې به ملګري وي، دا ټولې نشانې الله تعالی ښودلې وي دوی ته. نو الله فرمایي چې دا خو یک یو شان خبرې دي، یو خبره ده، هغه د الله کتابونه وو، دام د الله کتابونه دي، هغه د حالاتو مطابق وو او دا قرآن کریم د اوسنه والا ان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندگی نه واخله تر قیامت پورې بوي. نو هغه هم د الله کتابونه وو، دام د الله کتابونه دي، هغه هم د الله انبیای کرامو که موسی علیه السلام او که عیسی علیه السلام او که غنه مخ کیو او دا هم د الله تعالی پیغمبر دی. هغه هم دا خبره کوله چې الله سره شریک مه جوړوي، لکه بل ځای الله تعالی فرمایي چې اهل کتابو تعالوا الی کلمه سواء بیننا وبینکم، راشي هغه کلمې طرف ته، هغه خبرې طرف ته چې موږ تاسو په منځ کې یو شانتی ده، یو ده، هغه دا ده چې الله تعبد الا اياه، الله سره به عبادت، الله تعالی سره به شرک نه کوي، شریک بنه جوړوي الله سره، او د الله اطاعت او د الله تعالی خبره به مانی. نو دا خبر هم دې کتاب کې هم د نو تاسو ولې بیا دا نه منئ؟ اخر دې کتاب کې څه داسې بدل دي چې په تاسو باندې بد لګي، ولې تاسو دا کتاب خبره نه مانی؟ نو تاسو هم د الله خبره کوئ، نو که الله خبره مانون کیږي نو په کار خدا و چې تاسو اول د قرآن خبره منلې وي، اول مې د پیغمبر خبره منلې وي. لکه څنګه چې زمونږ په دې معاشره کې حالاتو مطابق سړی ځان پوهیږي، به اساني سره پوهیږي. معاشره کې چې مونږ د قرآن خبره کله کوو یا چېرته جماعتونو کې درسونه وغیره کوو، نو ټول نه اول زمونږ مخالفت دغه مناسب د مذهبي خلک کوي. نو یا ظالمانو که مونږ تاسو هغه خبره وي د قرآن او مونږ خبره هم د قرآن نو بیا ولې مخالفت کوئ؟ نو دا خو ستاسو خبره ده، دا خو ستاسو کار دی، تاسو هم الله عبادت ته خلق راغواړئ، مونږ هم د الله عبادت ته خلق راغواړو، نو بیا په تاسو ولې بد لګي؟ خو څه خبره خو شته که نه؟ فرق خو چېرته شته ده چې تا باندې بد لګي. نو دغه خبره الله تعالی د اهل کتاب ته هم کوي، خو دلته الله تعالی د ډېرې سخت سزا اعلان کوي دی دپاره چې ایمان راوړئ کنینو من قبل دین وړاندې ان نطمسا چې مونږ به وران کو، وابړو په څټ بکو، وران بکو، مسخ بکو، وجوهن مخونه
فنردها بیا بکومنگ اغا یعنی دا مخونه علا ادبارها شاگانو طرف دا لکه سړی باندې څټ واړی دا څټ ورته مخې ته کې مخ ورته څټ ته کې او شا طرف ته به تاسو داسې خوی څنګه یې څټونو د کرنګ به تاسو مخې طرف ته شئ. دا آیت چې کعب الابار یا هم د کرنګ عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ اوریدل نو بیړه کا دعا کوله چې الله سحر مکه چې زپ زور اسیګم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ایمان راوړم او وګورم چې زما مخ مسح شوی نه وي ځکه چې د الله خبره خو هغه پویدل کنه خدا خو باغی کې نیکان خلق چې ایمان یې راوړل او کم خلق چې ایمان نه راوړل هغه خو دینه یریدل نه د الله تعالی د تنبیهاتونه او د الله تعالی د دې غسینه نه خپکېدل نه په اثر کېدو څنګه چې موږ مسلمانانو تعالی تعالی بار بار وای داسې مکه وای کني داسې بشي خو موږ یې مانونه نو یو خو زه تاسو ته مخونه واړم او یا به نلعنهم لعنت بوي په تاسو باندې کما لکه څنګه لعنا موږ لعنت کړو اصحاب السبت د خیالي ورځو ولو باندې خالی ورځ دوی ځان ته خوخه کړی و د عبادت لپاره او بیا الله ته او فرمایي چې دی ورځ به تاسو عبادت کوئ ښکارونه بنه کوئ مایان بنه نیسئ نو امتحانن به مایان ډیر شو نو دی به مایان نیول نو باندې به کولې حلی جوړې کې نو الله دینه به زوګان او خنزیران جوړ کړل نو الله وی تاسو نه به داسې جوړ کم چونکه د رسول الله صلی الله علیه و سلم په امت باندې الله تعالی دا رحم کرم کړی دی چې هغه سي عذابونه نه ور کوي خو مانوي طور باندې تاسو خوینه به د بزوګانی وي او تاسو خوینه به د خنزیرانو وي او لعنت به تاسو باندې شوی او تاسو به مسلسل وهل خوري او مسلسل به تاسو د خلکونه ذلیل زندگی به وي تاسو او د خمس داک يهوديان دي تاسو يهوديان خاص کر په هغه ملکونو کې وګورئ چرته چې عیسایان يهوديان او مسلمانان شریک اوسېږي الته ټولو نه بدترین مخلوق په خلکو کې یادون کې د يهودي وي خلک ورته نږدې کېږي نه نفرت کوي خلک او چونکه دی په لاس کې معیشت ته د دنیا نیولې ده د مسلمانانو ته د تنبید پر الله دوی ته ور کړی ده چې مسلمانانو ته الله تعالی وعده کړی ده چې وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو به کامیاب یې خو شرط بدای تاسو به مؤمنان یې مخلص مؤمنان به خالص مؤمنان به او چې کله مسلمانان ایمان نه راوړي نو الله تعالی به تور سزا په دی غالب کی کله د افغانستان کې د امریکای په صورت باندې او کله په بل صورت باندې کله بل صورت باندې خو بیا الله تعالی غوي ته کامیابی نه ور کوي الله وعده کړی دا چې لعنت به په تاسو باندې او تاسو باندې به تاسو مخونه به ما وران کړی نو بیا تاسو وګورئ چې چیرې هم په کم مقصد کې هم دي کامیاب شي نه دي یو طرف ته پیسې ډیره ده بل طرف ته ټوله بے سکونی ده بے اطمینانی ده ګندګی ده بدکاریانی دي زناکاریانی دي هیڅ څوک د خپل لور او د خزینه خبر نه ده د خپل مال د انتهایی نگهداشت په بنیاد واجبانی بچوي کله غونته تیاری شي بجلی لاړ شي نو د غلو اندازې نه لګي چې څومره غلې باغی کی عمده کرانګي هیڅ قسم ته دنیا کې سکون او د خون زندگی دی تیر نه کړل هغه اطمینان چې کم مؤمن ته د ایمان په صورت کې ملاويږي او هغه اطمینان چې کم عبادت په ذریعہ سره الله تعالی مؤمن ته ور کوي یو سجده کې چې کم الله خوندا چولې دی قران کې چې کم الله خوندا چولې دی هم د غرنګ د الله تعالی د دین په عبادتو کې څومره چي دي دا ټولو کې نو دا خو دې ته نصیب نه ده او دین علاوه انجام مرګ سره بیا د دینه تایج دي هغه بیا اور دی عذابونه دي سختیان دي او لړمان دي او ماران دي الله دې موږ تاسو بچ کړي د الله تعالی د هغه عذاب نه چې د مرګ نه بعد دی او که د مرګ نه مخکې دی نو الله فرمایي چې لعنت بوي په تاسو باندې څنګه چې ما اصحاب سبت باندې کړیو مانوي لحاظ سره هم تاسو داسي او بیا خاص کر چې قیامت راشي مرګ راشي بیا خو تاسو باندې هغه وادي ټول نور رښتیا شي او ښکارا بشي در باندې وکانه امر الله او د حکم د الله تعالی مفعولا کړي شوی ان دا کار داسې دی د الله خبره لکه چې کړي شي دغه چې الله په خبرو کې شک نشته شوبه نشته او الله تعالی به خامخا داسې کوي ګوري تاسو وګورئ ظاهر هم وګورئ او تاسو وګورئ چې چرته د يهودي په شکل کې هم یا د چرته د کافر په شکل هم چرته د خیر او د برکت څه خبره پاږي کی یا هغه ته حاصل وي او نه غرنګي او د کې یو بل خبره هم د خو هغه ډیره زیاته باریکه ده د دې وجه انسان ډیره کولاو کول نشي ډیر داسې مخونه وی چې شی ور بقاعده هم د کرانګي څنګه چې الله وعده کړی ده به تور تنبیه او کچانه الله تعالی به یو بيزو یا خنزیر جوړ کړی دی موږ څه پوي ګوجدا خنزیر د خنزیر زوی دی او کدا خنزیر نه دغه انسان بچی دی چې الله ته داسې جوړ کړی بهر الله دې موږ معاف کړي داسې عذابونه دی الله تعالی موږ تاسو بچ کی مانس د کوي
یا ایها الذین اوتوا الکتاب ایغو کسانو چې کتاب در کړی شوی دی اهل کتابو آمنو ایمان راوړئ بما په هغه کتاب نزلنا چې موږ نازل کړی دی ان قرآن کریم مصدقا دا تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتاب هغه د پاره ان هغه کتابونو د پاره معکم چې تاسو سره دي تورات انجیل وغیرہ من قبل مخکې د دینه مخکې اندا چې نتمی سمونګ غران کو بګاړ کو واړو وجوهن مخنا فنردها نو هغه بمونګ واړو علی ادبارها پشاګانو د اغي او نلعنهم یا بلعنت مونږ په دی باندې کمال کڅنګ لعنا مونږ لعنت کړو اصحاب السبت د خالی ورځ ولا باندې چاغین مبزوګان او خنديران جوړ کړیو وکانه امر الله او د حکم د الله تعالی مفعولا